السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو، تاسو ته به د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث ووایم چې د ټچ موبایل په باره کې نبی علیه السلام څه فرمایلی دي دغې فتنې په باره کې. خو د هغې نه مخکې د استاد یاسر رحمت الله علیه یو خبره، استاد یاسر رحمت الله علیه دا خبره کړې وه، زندانونه مات کې او که زندانونه نشي ماتولی نو زندانونه ډک کې، زندانونو نه مدرسې جوړې کې او زندانونو ته دومره ځوانان تیار کې چې کافران د خلکو د سنبالولو او د خلکو د ساتلو توان نور ونه لري، زولنې ورته پیدا نه کړي. نو زه دا خبره کوم عزتمندو چې اول خو دا ټچ موبایل چې زموږ استاسو په لاس کې دی، اول خو دا باید مات کړو، ټوټې ټوټې کړو، ځکه دا فتنه ده. دا زموږ استاسو نه ایمان تختوي، دا زموږ استاسو نه حیا ختموي، دا زموږ استاسو خطرناک دشمن دی زموږ استاسو. او که دا نشو کولی نو بیا د ټچ موبایل نه مدرسې جوړې کړو، دې کې د علماو بیانونه شیر کړو، دې کې موږ د خیر خبره شیر کړو. کوشش دا وکړو چې موږ دې کې فحاشي، بېدیني، هغه چې د کفر دعوت دی، د غربیانو دعوت دی، د اروپایانو د امریکایانو دعوت دی، هغې کې موږ گیر نشو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم یو حدیث درته بیانوم. نبی علیه السلام فرمای السعید لمن جنب الفتن، السعید لمن جنب الفتن، السعید لمن جنب الفتن. درې وارې نبی علیه السلام فرمایل نیکبخته انسان هغه دی چې د فتنو نه لرې وي، نیکبخته انسان هغه دی چې د فتنو نه لرې وي، نیکبخته انسان هغه دی چې د فتنو نه لرې وي. دغه موبایل نه چې څومره لرې وي څوک، دا نیکبخته انسان دی. څوک چې نه استعمالوي دا نیکبخته انسان دی، خو د دین د وجې نه استعمالوي، د الله د یرې د وجې نه استعمالوي، دا انسانان نیکبخته انسانان دي، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوله باندې نیکبخته دي. خو یو خبره وروسته نبی علیه السلام فرمایي فواحا لمن ابتلیا فصبر. ډیر تعجب دی هغه شخص لره. نبی علیه السلام تعجب کړی دی، حیرانتیا یې ښکاره کړی او یو قسم زیری ورکړی دی هغه چاته. فواحا خوشحالي دی هغه کس لره، تعجب دی په هغه انسان باندې. لمن ابتلیا څوک چې په دې فتنه کې گرفتار شو، فصبر د صبر وکړه، د ځان وساتلو، د بېدینۍ نه ځان وساته، د غلطو عکسونو، د غلطو فلمونو، د ډرامو نه او د ټول هغه شیانو نه چې هغه ستا وخت ضایع کوي، ستا قیمتي وخت دا په فضولیاتو کې تیری، د هغې نه د ځان وساته. نو دغه سړي ته نبي علیه السلام مبارکي ورکړی او نبي علیه السلام حیرانتیا او تعجب ښکاره کړی دی چې دا څومره اوچت سړی دی، دا څومره عجیب سړی دی چې دغسې فتنه د ده په لاس کې دی خو لیکن دا د فتنې نه بچ دی. نو دغه انسان کم از کم موږ کوشش وکړو چې دغه مرتبه کې ځان خو راولو، یا موبایل مات کړو، که د ماتولو وسه مو نه کېږي نو لمن ابتلیا فصبر باندې عمل وکړو. نو دا به زموږ ستاسو نیکبختي وي، دا به زموږ ستاسو کامیابي وي.